دا چا تپوس کړي په ماهواره کې قرآن شریف ښځه ویلی شي که نشي ویلی نشي ویلی په جنابت کې او په ماهواره کې قرآن شریف تلاوت هغه بند دی او په احادیث دی پکې احتیاط ښه دی البته داسې یو زنانه وي چې هغه سبق ښیي او نو هغه به داسې ټکې ټکې امام صاحب وایي ټکې ټکې احناف وایي ټکې ټکې ویلی شي ایاک نعبدو لکه فاتحه ورته ښیي نو داسې جدا ټکې به وایي او په یو ځل به آیات نه وایي دا جرم دی دا خو ژبه پلیته وي خوله وینځل فرض دی نو خوله پلیته ده پوهېږې او په سړی چې تشي متیاز وکړي لاس یې پلیتي نو لاس قرآن نه نشي وړی ژبه یې پلیته نه وي نو تلاوت کولی شي چې اودس یې نه او ذکر کولی شي او چې کله جنابت وي یا حیض نو ژبه پلیته وي د دې وجې نه خوله وینځل فرض دی په جنابت کې پوزه یې پلیتې ټول پوزه به وینځي پلیتي ده پکې نو په قرآن خو په ژبه ویلي کېږي نو تلاوت بند شو او ذکر دپاره اودس نشته نو ذکر کولی شي یو یو ټکي ویلی شي خو دا هغه خلک خو استاده نه وي نه به وړي نه به قرآن له ګوتې ور وړي لاس یې نه به ژبه باندې تلاوت کوي ژبه یې پلیته ده چې کله پاکه شي او غسل وکړي نو بیا به تلاوت کوي او نور درود شریف او ذکر او دعاګانې د خوب او یا باتروم ته دي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا غفرانک چې روزي یا بسم الله الرحمن الرحیم ډوډۍ خوري او دا ذکر او تسبیحات کولی شي د ښځو ویښته خرصول څنګه دی پته نه حقیقي ویښته مه خرڅوئ ښځو ویښته هغه به خو ګورم نه و د هغې جامو ته هم نه شي کتې خیرونو ته دا خو پټوي به نور تپوسونه دي خو ډېر شي دا پکې